بسم الله الرحمن الرحیم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ګرانو محترمینو، ډیرو حاجیانو زموږ څخه دا غوښتنه کړې ده چې ته موږ ته حج اجمالي بیان کړه. نو زه د الله پاک څخه توفیق غواړم چې تاسو ته د حج اجمالي بیان وکړم، خو هغه بس هغه مفتاح به او هغه اصلي قولونه درته وایم. سر تر پایه په ټولو قولو دغسې عمل وکړئ چې بس هغه واجب امر درته وایم، تل مدام وجوب و فرایض درته وایم، هغه سنت و مستحب و هغه شیان درته وایم. لانه په دغه فرایضو په دې شیانو کې ډېر کوښښ وکړئ د سنت و مستحب بیا نه ته. بعضې مستحبات خو په اوس زمانه کې نه برپایه کېږي، د سره پاتې دي. نو تر ټولو مخکې اول دا وایم چې زموږ د افغانستان خلک یا د دې منطقې د لرې منطقو خلک چې ځي په اکثر کې د حج تمتع نیت کوي، چې دا درته وایم نور درته اسانه دي. حج تمتع هغه ور د وره نیت د چا کوي؟ د عمرې. دا واورئ، د سترګې عمرې نیت چې وکړئ، دی چې ولاړئ هغه په احرام کې احرام یې تړلی دی چې ور د وره د دې ځایه څخه روان سو، غسل کوي یا دا احرام اغوندي، دوه رکعته نفل کوي، درې دغه هم احرام نه دی. احرام معنا تحریمه، هغه نیت تړل په چا باندې په حج. دا نیت نه دی، دا مخکې مستحبات و سنتیات دي، دا یې مخکې دي. وروسته چې دی تایرې ته وختئ، په دغه ټیم کې باره دی نیت کوي. نیت هغه ته وایي چې سمدم په زړه کې وایي زه اراده لرم د عمرې الله پاکه ته راته اسانه کړي او راسره قبول یې کړي. اللهم اني اريد العمرة فتقبلها مني ويسرها لي. داسې وایي. نو دا تمتع والا بس وروسته هغه تربیه هم وایي، تربیه هم د نیت هم دی. نو د دې ځای ولاړئ چې ولاړئ مکې مکرمې ته چې ورغئ، اول د واره سره طواف شروع کېږي، حجر اسود سره وواره پر مکه مکرمه باندې راګرځي. چې راوګرځېدئ بس دوه رکعته که وخت لمانځو زموږ د امام صاحب په مذهب کې د سهار سپېدې نه وې راچاودلي او د مازدیګر لمونځ نه و سوی. که دغه دوه وخته وه بیا به دا دوه رکعته واجب نه کوي، پرېږدي به یې چې هر وخت لمر راوختئ د اشراق وخت کوي، بیا کې سهار طواف کړی و او که یې مازدیګر کړی و نو د لمانځه وروسته چې لمر ولوېدی بیا کوي. او په نور اوقاتو کې چې ماسې دا طواف یې پوره کړئ، شپږ شوته اوه شوته یې پوره کړئ، باره به دوه رکعته څو کوي، هغه به دا واجب لمونځ کوي. دا واجب لمونځ تر ټولو بهتر مقام ابراهیم دی، که دا نه واتم شریف دی، که دا نه ټول مسجد حرام دی، که په مسجد حرام کې دی، که دا نه خپل په وطا کې هم کولی شي. دا لازمي نه دی چې هلته د ښځو سره دی ولاړې وایي دلته حتمي دی. ډېره سایه وکړئ. بل د هغه پر دغه ځای درته وایم پر حجر اسود باندې به ډېر زور نه کوي، د خلکو زیرېده ګناه کبیره ده، هغه بیخي فرض دی، څوک په څوک نه زیري او دا مستحب کار دی، سړی څوک یې وچي. نو بیا په دغه طواف کې ډېر کوښښ وکړئ په مکه مکرمې ته مخ راوانه روئ، د سترګو تر ویښو که معلوم شي پروا نه لري، او علیحده مخ راړول بیا تر کول دا بیخي دا ونه کوئ. وروسته چې دا اوس ولاړ شي صفا او مروه ته، په صفا او مروه کې اوه شوته دی، د صفا څخه چې روان شو تر مروه یو دی، د مروه څخه چې بېرته صفا ته رالې بل دی. داسې نه دی چې دی اوس ولاړې بېرته رالې بره یو دی، باره څوارلس وګرځي. یا د صفا څخه تر مروه یو دی، د مروه صفا ته ولاړې بېرته بل دی، بیا د مروه پرې بل دی. بیا اوه شوته چې پوره شوله باره دې ځان حلال کړي. ځان حلالول دا معنی که ښځه ده وریښتان دي هغه لنډ کړي، او که نر دي سر که خروي که سر لنډوي، دا ورته اجازه ده دا چې وکړي. هر څه ورته روا دي، هم ښځې ته هم نر ته هر څه روا دي چې په دلته ورته روا وه، هغه هم که ښځه ورسره وه قرباني هم ورته روا ده. بیا دغه سړي خو طواف قدوم نه دی کړی، موږ داسې په اصطلاح هغه چې زه خدایه تعالی وستم شکریا درته ادا کړم. نو بیا چې دغه بېرته د حج حرام تړي، څوک یې د اتم په ورځ تړي، څوک یې د شپږم په ورځ تړي، وختي یې تړي چې مینا ته روانېږي، باره دی طواف قدوم کوي. طواف قدوم چې وکړي په دغه چې وس یې کار وکړي، باره خو د سم احرام بېرته وتړي، بېرته هغسې په حج حرام تړي، اللهم اني اريد الحج، بیا راولاړېږي طواف یې واجب کوي. دا طواف قدوم دی. لیکن خو که چېرې دی د اختر په ورځ بیا راشي په د هغې د صفا او مروه ورسره وکړي. صفا او مروه چې وکړله بیا نو د اختر په ورځ چې طواف زیارت کوي صفا او مروه نه غواړي. خو بله خبره واورئ، هر هغه طواف چې تر هغه طواف وروسته سعی وي، چې تر هر طواف وروسته سعی وي، بیا درته وایم په هغه کې بس دا دی چې رمل به کوي. دا درې هغه رمل داسې پېژني چې هغه د چابک ځي داسې د کوي په رقم پر درې شوته، یعنې پر درې واره راتګ او په نورو څلورو کې بیا نه ځي. که دا باره چې دغه ځای سره روان شو مینا ته، د نن شپه په مینا کې ده، د نن په سهار روانېږي، څوک په موټرو کې ځي، څوک په بل کې ځي. هغه خو بعضې وخت وختي بوځي، اوس خو هغه سنتیات پاتې دي. ښه خبره دا وه چې د ماپښین لمونځ سړی په مکه کې وکړي، باره ولاړ شي، خو هغه یا بیا د ماپښین لمونځ ماشي ورسوي و چاته هغه مینا ته. خو دلته هغه رقم اوس نه کېږي، د موټرو کار دی، بس پروا نه کوي. شپه چې وکړه سهار په موټر کې ځي، که وختي چې عرفات ته ورسېدي، عرفات چې ورسېدي په عرفات کې جمع د تقدیم د مازدیګر لمونځ رامخکې کېږي،
د ماپښین لمانځه ته چې ماسې لمر پر سر چې ماسې لمر د سره واوښتي بس خپل دا جمع په دغه جمع کې علما هغه راولاړ شوي دي. زموږ اکثره خلک په دې کې خطا شوي دي. یو په مزدلفه کې د ماښام د ماخستن منځ جمع کېږي، یو هغه په دغه کې بیا هغه ته جمع د تاخیر وایي. د ماښام منځ قضا کېږي، بیا وروسته د ماخستن په وخت کې کېږي. دا بیا جمع د تقدیم د مازدیګر منځ ماپښین ته راوړل کېږي. نو وایي د ماپښین د مزدلفې په لمانځه کې اتفاق دی چې امام نه غواړي، نایب د امام نه غواړي، هغه امیر نه غواړي د عربستان یا د حج فارمولا پسې چې تر مخ کې کولی شي. او دغه د مابین د ماښام تر لمانځه وروسته چې دا 2 رکعات سنت دي دا نشته. وروسته چې د ماخستن لمونځ یې پسې وکړي باره وروسته بیا هغه وتر دي په پای کې بیا کوي. او د ماپښین لمونځ چې بیا په مزدلفه په عرفات کې جمع کوي پسې د مازدیګر له زموږ ټول کتابونه دا وایي د امام صاحب قول را نقل کوي. هغه وایي چې دغه دې وکړي چې جمع د تقدیم امام یا نایب د امام شرط دی، یعنې هغه باچا به راځي لمونځ چې ورکوي هغه دا جمع ته وایم چې اګر د هغه عمومي هغه د دوی امام راځي چې دوی موظف کړي په هغه پسې کې لمونځ وکړي وایي جمع وکړه که هغه درسره تېر شو یوازې مه کوئ. دا خبره خطا ده. په دې کې د یارانو پر مذهب فتوا ده، د یارانو حتی چې 3 کسه سره یو ځای دا خبره بل رقم ونه کړي چې 3 کسه سره یو ځای د امام لمونځ نه غواړي پر هر ځای چې تر مخه سولس باید جمع شته. د ماپښین د لمانځه هغه نه مخکې سنت شته نه وروسته نه د مازدیګر د لمانځه مخکې به شي چې د ماپښین لمونځ مو وکړئ. که چیرې دلته مسافر واست په مکه مکرمه کې مو هغه 15 شپې نه وې کړي بس هلته چې ورغلاست بس 2 رکعته د ماپښین وکړئ، 2 رکعته د مازدیګر دواړه په جمع وکړئ. اول یې وکړئ بیا دوه. او که چیرې دلته مقیم سوي واست 15 شپې مو کړي وې بیا نو د دې ځای چې روان شئ تر عرفات اندازه د سفر نه ده بیا 4 رکعته وکړئ. دغه دا طریقه شوه. دا چې وسوله د لمر لوېدو پورې باره بس هلته دعاګانې دي. لمر چې ولوېدي را روان شئ لمونځ به ګرسره نه کوئ، نه بیا کوئ، نه بیا کوئ. مزدلفې ته چې اوس خپله را رسېږي هغه لمونځ تېرېږي. د ماښام که نه شتېره نه تېره کوي، شتېر مه کوئ. بیا نو خپل دلته لمونځ وکړئ. د ماخستن وخت چې داخل شو د ماښام له اول وکړئ، د ماخستن نه وروسته وکړئ. لیکن خو بیا په جمع دي دلته په اتفاق دغه نه دی شرط. هغه امام یعنې د هغه ځای غټ امام نه دی شرط. هر څوک چې در مخه سي بل روان. دغه مذهب د یارانو دا د جمهور مذهب د شافعي صاحب هم دغسې وایي، احمد صاحب هم دغسې وایي، امام اوزاعي هم دغسې وایي. د دې سره اثر د عبدالله بن عمر موجود دی. د اثر په مقابل نه ترجیحات التزامي نه صریحي اعتبار لري. هغه عبدالله بن عمر سم د ماثر دی. دغه نو بالکل پر دغه باندې فتوا شوه چې فتوا شوله نو په عرفات کې هم دا جمع یوازې کولی شي. دلته خطا نه وځي، په دغه ځای خطا نه وځي. دا ټول رد مختار 2 ټوک 188 دا د چې مو فکر وي. او انعام الباري 5 ټوک 298 صفحه دغه ښه سم د واورئ. دا شو. بیا چې مو دغه شپه په مزدلفه کې وکړله که چیرې ډېر یو سړي باندې مشقت او تکلیف و، کوچنیانې او ښځې وې په تکلیفېدلې هغه که مخکې راواستئ پروا نه کوي، که نه دې راستئ. بس شپه دې وکړي. ماسې مزدلفې درېدل واجب دي، شپه پکښې تېرول سنت دي. چې شپه تېره شوه سهار چې ماسې سپې دې راوچاودلې بس په دا وخت کې د سهار لمونځ کېږي. د سهار لمونځ چې وسو بس پر مزدلفه درېږي. هغه مشعل الحرام لازم نه دی پر هر ځای چې مزدلفه لکه په عرفات کې هم ځای لازم پر هر ځای چې ودرېدلاست بس پروا نه کوي چې عرفات کې دلته بیا په مزدلفه کې چې هر ځای یاست خپل جومات سهار چې وکړئ بس خپل دعاوې کوئ. لمر راختو ته چې 10 یا 15 منټه پاتې بس را روان شئ. چې را روان شول اسرار مینا ته د مینا د طرفه چې راځي خو هغه خو استاجانو معلومیږي د عرفات چې راځي مزدلفه ته دا خوا چې راځي په پسې مینا د مینا د مکې ته نږدې ده. نو بیا چې رالاست اول شیطان نه، دوم شیطان نه، دریم شیطان د هغې خوا څخه جمرة العقبه ده دا ویشته کېږي. افضل دا دی چې په ساج کې وویشتل شي. په ساج کې چې دا وویشتل شول تاسو خو تمتع والاست بس چې وویشتل دستي په دستي ولاړ شئ. هغه هدیه راولئ، هدیه حلاله کړئ. خپل هدیه هر ځای چې مو حلالولی شوه تر هغه وخته پرې به سر نه خروئ. بیا چې مو هدیه حلاله کړه بیا به خپل سر وخروئ. دغه درې زموږ د امام صاحب په مذهب کې ترتیب واجب دی. که د جمرة العقبه وروسته کړه تر سر خریلو هم بس ستا د جنایت پسه در باندې شته، او که راولاړ شوې هدیه دې تر سر خرولو وروسته کړه هم در باندې شته. بلکې دا درې ترتیب واجب دی. اول به جمرة العقبه ولئ، دوم به هدیه حلالوئ، درېیم به سر خروئ. څلورم نمبره په دغه ورځ د دوی درو د هغه سره بیا ترتیب سنت دی. بیا به راځئ طواف زیارت به کوئ چې فرض یې عین دی، فرض دی. هغه به راځئ مکې مکرمې ته. ښه اولاد دا دی چې په دغه ماپښین وسي د اختر په ورځ که نه وسو خو نو پاتې سو پاتېږي نه په یو رقم اجر نه صحیح کېږي چې دا ونه کړي. نو چې راغی طواف زیارت یې وکړي. که چیرې په هغه طواف قدوم کې هغه چې دی مینا ته راغی په هغه کې سایه کړې وه نو په دې کې د سایه نه کوي. سایه نه غواړي، سایه په بل کې د صفا او د مروه نه غواړي. بس خالي دې طواف وکړي. طواف چې وکړي طواف زیارت په رسو باندې ولاړ شي مینا ته. مینا شریف ته چې ولاړئ په مینا شریف کې 3 شپې دي. دا غواړو ته نه چې زموږ خلک اوس 3 شپې نه کوي. دا بله خبره هم خلک پوښتي. ډېر پام به کوي، ډېر پام. هغه وایي موږ هره ورځ مکې ته راځو، د مکې څخه دونه لار نه ده، زه خپله پر راغلی یم 1 ساعت لار نه کېږي سړی مینا ته ځي دا شیطانانو ویشتلو ته. وایي زه د دې ځای ځم څنګه دی.
نو که چیرې د سړي سره ښځې ورسره وي هغه هلته بېعزتي ځای و هغه د بېسترۍ ځای و نه کېدی ضرورت نو پروا نه کوي را دې په مکه مکرمه کې ماپښین دې ورځي هغه شیطانان دې ولي او که چیرې هغسې نه وه دا شپې تېرول او جومات کول منځونه کول د هغه په مینا کې څوک دي هغه مستحب سنت کار دی باید دلته سړی وکړي نو باره چې هره ورځ کېدل زموږ د امام صاحب پر مذهب 3 ورځې شیطانان دي هره پله 3 دي د هغه د مینا له طرفه ساول پسې دوم د اول وروسته به هم درېږي دوه به کوي د دوم وروسته به هم درېږي دوه به کوي د درې وروسته بیا درېده نشته باره به ځي دا 3 شیطانات هر شیطان په 7 ډبرو ویشتل کېږي دا چې وویشتل شول دا وسوله او د ماپښین تر ماپښین قضا تر ماپښین وروسته یعنې څه معنا خامخا به لمر زایل سوی وي لمر چې زایل سوی د ماپښین وخت را داخل سوی ولي بیا د دویمې ورځې نه هغه وخت دی په درېیمې کې اختلاف دی خو مبتابې کول دا دی چې هغه هم دغه وخت دی او که چیرې یو سړي ډېر تلوار و نو بیا د درېیمې ورځې نه په 2مه ورځ ویشتلی شي یعنې په 2مه ورځ چې ولې اول د وار دي بس په اولو ډبرو کې د نیت د اول د هغې ورځې کوي په 2 ډبرو کې د نیت د 2مې ورځې کوي لیکن خو ښه خبره دا ده چې 3 شپې اوسي دا چې راغلل بیا په مکه مکرمه کې 4 څومر واست نو هغه به یاست وروسته که مینات دغه مدینې منورې ته تلاس بیا ته راتلاس هم نشته که آخري وار شو چې تاسې راځئ بیا طواف وداع دی طواف رخصت دی طواف رخصت بیا واجب دی طواف رخصت بیا واجب دی هغه بیا راولاړ کړئ تاسې بیا کوئ چې ومو کوي بیا نو هغه اوس هغه طرز نه جوړېږي چې هغه په منتظم ځان پورې وموږي او بیا تر شا ولاړ شي هغه اوس نه کېږي خیر خو دا شو برابر راځي دې خوا اوس نو 2 غټې تنبیهات او 2 غټې خبرې ډېرې لازمي خبرې چې زده کړئ اول دغه زموږ خلک د افغانستان خلک دا چمونه کوي هلته وایي 2 عمرې یو حج دی دی چې هلته ولاړ شي قراره ولاړېږي بره بس چې هلته ورغلي طواف اوس په تمتع دی تمتع چې د وکړي خو هغه طواف یې وکړي سا یې وکړه ځان یې حلال کړي بیا راوراځي یوه عمره راوړي دا غټ عمره ده د جوهراني سره راوړي دا کوچني ده د تنعیمې سره راوړي یوه 2 عمرې دغه دا د خدای رسول دا نه دي کړي نه ثابت کړي دي هغه شیطي چې وکړه دغه څه خو پاته سوی و هغې ته خو حیض ورغلی و دا نه د ثواب دغه دی چې په مکه مکرمه کې خپل طوافونه وکړي بالا په مکه کې کښېني دغه ثواب لري هغه نه دغه داسې عمره چې د دې ځایه ته چې عمره دې وکړه دومره ثواب دی یا بېرته ته ولاړ شې دغه ته مدینې منورې ته د مدینې منورې سره راځې بېرته عمره کوې هغه ثواب دی چې نه دی چې هلته ناست یې بیا ولاړ شې دغه ځای کې ډېر پام وکړئ په طوافو اکتفا وکړئ دغه عمرې مه کوئ په دا طوافو او یا دغسې دغه وکړئ قرآن شریف پاسې یا مکې ته ګورئ مکې ته کښېنئ دومه تنبیه دا زموږ خلک بس دا حاجستان وي اوس یې په لاندې متاب کې نه پرېږدي چې د حج چې په احرام کې نه په اصلي احرام کې نه پرېږدي نو باره قرار دوی د درواغو احرام ورته تړي چې ویل ته طواف وکړو نو ولې نو په 2م چت کې مکه مکرمه د خدای رسول وایي تر اسمانه ده نو چې بیا چې ټول په 2م چت کې په 3م چت کې په هر څو چتونه چې جوړ شي پر ټولو چې طواف کوي هغه چې خو ماسې هغه نه کوي زور غواړي دغه ته ځغلي بس دغه طبیعت یو بل یا زموږ د خلکو طبیعت دا دی چې یو کار څه منع کې برابر دی کوي او پاتې شو دلته دی یالی نه د درواغو احرام ورته ونیسي دا بالکل په ګناه کبیره اخته دی وجه چې شي د انتظامي امور د هر مملکت پر سړي لازم ګرځي پر سړي واجب ګرځي او ورا ولاړ شوي دي امر کړی دی چې داسې به نه کوي دوی بیا کوي په درواغو ځان تېروي ګورې دا بله خبره ډېر پام ورته وکړئ دغه مه کوئ بس هلته کوم طواف واسو پر لوړه وکړئ که نو هېڅ په دا د درواغو نه کوي چې هغه په رښتیا هم احرام تړلی کوي نور مه کوي درېیمه تنبیه دا ده یوه ښځه ده هغه راولاړ که سو په دغه وخت کې حیض ورغی اوس به څه کوي هغه دا مرض ورغی نو مرض چې ورغی دا به څه کوي خو هلته اوس طواف زیارت دی ته فرض که طواف وداع آخري طواف ښځه په حیض کې و هغه طواف پر ستنه که سره پر ستنه بس راځي دوهم که طواف زیارت و دا چې ورغله طواف زیارت یې نه و کړی نو اوس ویني حیض ورغلی نو چې ورغی د اختر په ورځ باندې ده ته حیض ورغی نشي کولی پروا نه کوي ورته ولي زنجلي 4 وخت حیض د پاکه سو ولیکي که ته وایه چې نو خو تیاره راځي چې عبارت د دې نوبت پوره کېږي نو بیا دغه حالات اول چې راځي نو بله کم نه پاتېږي دا د ستنې ولګوي په ستنو اوس څوک بندېږي حیض دا بالکل پر دې فرض دی لازم دی دا طواف کې نه وکړي بل حاجي نه وایي نو خامخا به دا څوک وکړي هغه دې راولاړ شي سترې دې ولګوي چې وینې بندې شوې طواف دې وکړي که چیرې یو ښځې ته معلومات نه و یو چا ته معلومات نه و چې زه طواف وکړم ستنې باندې په ستن وینې بندې کړم یا په دغه نه پوهېدی یا دا ورمعلومېدله نه یا دا غلط کار ورمعلومېدی نو هغه بیا ګوره ګرده علما راولاړ شي بیا دا کار وکړي دا خلکو ته دا خبره مشهوره کړي دا ښځه د سره د حیض پر مکه مکرمه طواف وکړي بل کالج به نه غواړي زموږ د امام صاحب مذهب دا دی وروسته ټول مذهبونه نور هم دا زموږ مذهب ته په دې مسله کې راوښتي دي ډېر پام ورته وکړي نو هغه بیا د قرار راولاړ کړي هغه د څوک وکړي طواف کې سره د حیض وکړي چې ویې کړي وش پرسته وش که چیرې سړی بیا اودسه طواف وکړي پسه پرسته که سړی په جنابت طواف وکړي وش به حلال کې د جنایت خواهش به پرسي وش به هغه بیا داسې بل کار به بیا څوک دې تنګ نه غواړي دا بیا پیدا شي دغه څخه خواته کوم هر کار بل کاوه علماو څه پوښتنه کوي او په حاجي کرام کې چې بیا په یوه پنیت یې کړي په حاج مفرد کې هغه دونه فرق نه ورسره لري نور په هغه شیانو کې هغه دا دی چې ما چې د احرام ځان نشي خلاصولی او بل په حاج مفرد کې هغه پسه حلالول نشته په حاجي کرام کې هم هغه نور بس هغه بیا ته پوښتنه وکړي دا لږ
درته وویل سول الله پاک توفیق درکړي زما دغه طریقه چې واورې دغه قدر چې وکړي د دغه سره راوړې کافي ده والله سبحانه